د غمخادي تړون تحریک بانی او چیرمن ډاکټر ملک محمد انور د غمخادي تړون تحریک د سترو مشرانو سره خصوصي لیدل قتل کړي او د یاد تحریک په موثره توګه وړاندې بوتللو لپاره د نوې تګلارې په ټاکلو هم ګټورې خبرې اترې کړې دي. تفصیلات تر مخه د غمخادي تړون تحریک مټي تحصیل چیرمن ډاکټر ملک محمد انور د تحریک د سترو سپینروبو مشرانو ریټایرډ کرنل عبدالغفار خان، پخوانی صوبایي وزیر قاری محمود او پخوانی MNA ډاکټر مولانا فضل سبحان سره خصوصي لیدل قتل کړي او د غمخادي تړون تحریک په موجوده صورتحال او پراتلونکو کې د موثرې کړنلاري او پراختیا په اړه ګټورې خبرې اترې او مشورې ترسره شوي. سربیره په دې ډاکټر ملک محمد انور په دې لړ کې د مټي تحصیل چیرمن عبد الله خان، د کالاکوټ DRC کمیټې چیرمن خورشید خان، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي نائب صدر د قومي اسمبلی امیدوار بریګیډیر سلیم خان او تحصیل چیرمن امیدوار عبدالجبار خان سره هم لیدل قتل کړي چې هغوی ته د هر قسم مرستې او ملاتړ باور ورکړي. انډس نیوز نتورک سره د خبرو اترو پر مهال ډاکټر ملک محمد انور د درنو مشرانو د مننې ترڅنګ وویل چې هغوی باوري دي چې ډیر ضربه لمټې څخه په غمونو او خادو کې رایج غلطو رسمونو او هندوانه رواجونو جنازه وزي. منګه د غم خادي تړون د کم مشران چې دي زمونږ د مټي د تحصیل د هغوی هغه خواته هم لاړو او د هغوی سره د دې غم خادي د تړون د مخکې د وړو د پاره د هغوی سره خبرې اترې مو کړې. نو انشاءالله مونږ مشرانو ډیر پر امید منګ ته امید راکو، منګ ته نور هم یو رڼا میلاو شو چیرې منګ به د را روان پروګرام چې زمونږ به د ویلیج د یونین کونسل په سطح باندې 2-3 یونین کونسل چې د هغې امامان سره به موږ په شریکه یو خبره کوو سره د هغې سره د کم د ویلیج کونسل کم کابینټ چې دی د هغوی به پکې همي او انشاءالله زر د الله نه زمونږ دا امید دی چې یاره زمونږ دا پروګرام به په مټه تحصیل کې زر تر زره نافذ شي. زه ستاسو د سکرین په ذریعه باندې مټي تحصیل ته دا زما یو درخواست دی او یو پیغام دی چې یاره دو زمونږ د دې دغه نه کوم چې موږ هغو سره میلاویږو د یونین کونسل په سطح د هغې نه مخکې دیو د خپل دغه نه د دې ژوند نه دا کوپرانه او دا هندوانه رواجونه او رسمونه ختم کی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې خپل ژوند راولي، زمونږ هغه پخوانی پښتو په طریقه باندې خپل ژوند راولي. نو انشاءالله چې زمونږ عام وګړي ته به زمونږ دا ژوند اسان شي. ډاکټر ملک محمد انور د مټي تحصیل په ولس غږ وکړ چې د وخت تقاضا ده چې ولس د غمخادي تړون تحریک په کامیابولو او عملي کولو کې د دوی سره په نره ملګرتیا وکړي. حبیب الله همدرد، انډس نیوز نتورک، مټا سوات.